السلام علیکم ستړي مشه د څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسو ټول درنه بخوسئ. تاسو د 55مې برخې په پای کې واوریدل چې په لومړی وکي پیغله جرتروت او له هغه وروسته سختګي څلورم نفر چې کاپا د سپین نسرین په مستعار نامه باندې پیژنده ونیول شو او د لیندن کور ته راوستل شو. کله چې لیندن او جرتروت ولید نو دواړه حیران شول. دا چې له دوه وروسته او دغه ناول په اخیرنۍ برخې کې څه کیږي را سره تر پایه واورئ. رامین وایي لیندن په حیرانۍ کې ډوب و او یخې پاتې سترګې په منډل کې ګنډلې وې. ادینا وویل ښاغلی منډل باید سملاسي CSI ته وسپارئ. منډل مخ ور واړوه او ویې ویل ته هم د دوی ملګري وې. ادینا وویل زه بیرته خپلې پخوانۍ دندې ته ځمه. لیندن ته مې وویل څه ته ګورې، لندن ته د لومړۍ تلونکي الوتکې 15 ټیکټان واخله، موږ باید همدا نن له بانکوکه ووځو. لیندن سملاسي پر ټلیفون د الوتکو له یو شرکت سره تماس ونیوه. څرګنده شو چې د لندن په موخه لومړی الوتکه د هماغې ورځې د مازدیګر په 6:30 بجې الوځي. زموږ د الوتنې مقدمات تیار شول. د بانکوک د پولیسو د رئیس سوکانم په مرسته له بانکوک څخه د ادینا او جرتروت د وتلو پاسپورټونه ډیر ژر آماده شول. د هغه د مرسته زموږ لپاره ډیر ارزښتناکه وخت وټاکل شو چې فریدریک په بانکوک کې پاتې شي. د مازدیګر په 6:30 بجو د بانکوک هوایي ډګر ته ننوتو. سوکانم د ګمرک په سالون کې راته منتظر و. دا چې موږ ټول په یو بل حالات کې و، د پولیسو د رئیس شتواله زموږ له الوتنې سره ډیره مرسته کوله. د خدای په امانۍ پر مهال مې ورته وویل اوس مې ماموریت درته روښانه شو. وی ویل هو بیا لیدو ته د ډیر هیلهمن یم. ومې ویل که بل ځل بانکوک ته راغلم هڅه کوم یو نړیوال پولیس اوسم. ریښتیا یو تن ولېږه چې د ژوبڼ مخې د پولیسو ولاړ موټر بوزي. هیر دې نشي. وی خندل او وی ویل له دې سره چې ماته د ستونزې وزېږولې بیا مې هم زړه در سره غواړي. ډیر پوخ او هوښیار سړی یې. لاس مې ورکړ او په خپلو ملګرو پسې د الوتکې په زینو کې پورته شوم. پر 6:30 بجې مو الوتکه د بانکوک له هوایي کرښې څخه د لندن په موخه والوته. لندن ته تر رسیدو وړاندې مې له الوتکې څخه د CSI په نوم یو شفري ټیلیګرام مخابره کړ. د دویمې ورځې د سهار پر 6:30 بجې مو الوتکه د لندن پر هوایي کرښه کېناسته. رومي لیندن ته چې شاته مې ناست وویل په دې بریالیتوب کې ته هم ستره ونډه لري. منډل چې زما له لاس سره یې لاس په ولچک کې وویل تاسې ټول ونډه پکې لرئ. الوتکه 2 دقیقې وروسته پر خپل ځانګړي ځای ودرېده. ټول مسافران کوز شول. یوازې موږ 15 تنه پاتې وو. زه د CSI هغو مامورانو ته منتظر وم چې ټاکلې وه الوتکې ته راشي. لږ وروسته 3 تنه ملکي کسان الوتکې ته راننوتل. هغوی مې نه پیژندل. د منډل په لیدو حیران شول. افسر لیندن هغه 3 تنه پیژندل. زه یې ور معرفي کړم. یوې ته مې لاس ورکړ او ومې ویل هیله کوم ښاغلی منډل راڅخه تسلیم کړئ. ځکه فکر کوم زما ماموریت نور پای ته رسېدلی دی. له هغوی څخه یوه چې تر نورو زوړ ایسېده وویل موږ د ښاغلي منډل د بیولو لپاره راغلي یو. که مو اجازه وي ولچک په موټر کې پرانیسئ. ومې ویل سمه ده. ټول له الوتکې راکوز شو. د الوتکې له زینو سره 2 موټرونه تر سترګو کېدل. زه منډل افسر لیندن او یو له هغو 3 تنو څخه په موټر او نور په دویم هغه کې کېناستل. لږ وروسته مو د هوایي ډګر انګړ تر شا پرېښوده. په موټرونو کې ولچک خلاص نه کړل. له دې سره چې کیلۍ زما سره وي خو د هغوی له خوښۍ پرته مې دا کار نه شوی کولی. نږدې له 1 ساعت مزل وروسته د لندن له ښاره بهر د یوې لرغونې 2 پوړیزې ودانۍ مخې ته له موټره پلي شو او هغې ودانۍ ته ننوتو. په یوه لویه خونه کې ولچک پرانیستل. منډل جرتروت او د دس کول د نننۍ فوټي کاپۍ مې وسپارلې. د آرامۍ ساه مې واخیسته. سګرټ ته مې اور ورته کړ او ومې ویل نیکمرغه یم چې خپل ماموریت مې په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. لیندن هغو 3 نفرو ته وویل رامین د نړیوالو پولیسو یو ډیر تکړه غړی دی. که د ده هڅې نه وای د منډل د خیانت مخه نه نیول کېده. ومې ویل که مو اجازه وي زه غواړم چې په لومړۍ الوتنه کې ځان پاریس ته ورسوم. یو له هغو 3 تنو څخه وویل ستاسې ماموریت لا پای ته نه دی رسېدلی. ډګروال درته منتظر دی. ومې ویل ښه سمه ده. له هغوی څخه مې هم خدای پاماني واخیسته. هغه سړي وویل مهرباني وکړئ چې د ډګروال خونه در وښایم. له هغه سره له هغې کوټې څخه راووتم. د دهلیز پای ته یې بوتلم. د یوې خونې دروازې مخ ته ودرېد او ویې ټکوله. له خونې څخه د یوه سړي لوړ غږ پورته شو چې ویې ویل مهرباني وکړئ.
سړی دروازه پرانیسته او ماته د لومړي ننوتو بلنه راکړه. زه ننوتم. راځه رامینه. غږ مې پر غوږ اشنا وه. ور وړاندې شوم. ناببره له حیرانۍ څخه پر خپل ځای وچ ودرېد، ځکه هغه سړی چې د ډګروالۍ جامې اغوستې وې او له یوې لویې نقشې سره ولاړ وه، له براټلي پرته بل څوک نه وه. په خندا شوم او وریسته شوم. لاس مې ورکړ او ومې ویل، نو تاسو یو ډګروال واست او ما نه پیژندئ؟ وی ویل، نه پوهېږم څنګه مبارکي درکړم. زه هر ځای درپسې وم. که رښتیا ووایم هېڅ مې زړه ته نه لوېده چې په دې ماموریت کې بریالی شي. ومې پوښتل، زه مو څنګه انتخاب کړم؟ وی ویل، دا خپله د مینډل وړاندیز وه. اوس مې سر خلاصېږي چې هغه د کلودروپیک په لټولو کې له نړیوالو پولیسو ولې مرسته وغوښته. نوموړي غوښتل تر یوه ناڅرګنده مهاله CSI شبکه تیر باسي او د محرمو اسنادو غلا ته ملا وتړي. زه له هماغه لومړیو څخه له دې طرحې سره مخالفه وم، خو کله چې مې د هغه ټینګار ولید ومې منله. اخر یو ډیر مهم غړی وه. مینډل له کلودروپیک سره د $1 ملیون ورکېدنه له نړیوالو پولیسو څخه د مرستې غوښتلو پلمه نیولې وه. ما هیڅ فکر نه کاوه چې ته په دې خطرناک او مهم ماموریت کې بریالی شي. مبارک دې شه، ته یو ډیر زیرک او ډاډمن مامور یې. ومې ویل، مننه. براډلي وویل، یاد دې دي چې یو موټر به تا ولرنا پسې و او ناببره وچاود؟ ومې ویل، هو یاد مې دي. اوس مې سر خلاص شو چې تاسې یې کار ورکړی وه. هو همداسې ده. یوه پوښتنه لرم. ویې کړه. ومې ویل، ورته ومې ویل. ما ورته وویل، زه یوه پوښتنه لرم. ویې ویل، ویې کړه. ومې ویل، ښایي لازمه نه وي چې ویې کړم، خو د پلټنې حس مې پر آرامه نه پرېږدي. غوښتل مې د 4 نفر له رازه خبر شم. ډاکټر کلودروپیک ولې په دې نامه مشهور وه؟ براډلي وویل، کلودروپیک له هغو 4 نفرو څخه و چې په 2مه نړیواله جګړه کې د آلمان پر خاوره ښکته شول. 3 ملګري ووژل شو، خو دې ژوندی پاتې شو. تر هغې پیښې راوروسته په 4م نفر مشهور شو. البته په دې یوازې زه او دی خبر وو. ومې ویل، زه مو نور نه یم په کار. هغه راته وویل، که دې خوښه وي ما یو بل ماموریت هم په نظر کې درته نیولی دی. ومې ویل، مننه، اوس آرام ته ډېره اړتیا لرم. په هر حال فکر پکې وکړه، که دې خوښه وه زه له نړیوالو پولیسو سره غږېږم. ومې ویل، تر استراحت وروسته یې ګورو. د دې ماموریت په اړه کومه توضیح نه راڅخه غواړې؟ وی ویل، نه، زه هر ځای درپسې وم. په خندا مې وویل، نو هغه د هیجاني پولیسي داستان وروستی څپرکی اوس پای ته ورسوه. براډلي په لوړ اواز وخندله. وی ویل، دا خبره دې بیخي پر وخت وکړه. ومې ویل، یوازینۍ غوښتنه مې د ادینا د کار په اړه ده. وی ویل، دا ناز دې زه خامخا اخلم، ډاډه اوسه. له براډلي څخه مې خدای پاماني واخیسته او له دفتره یې راووتم. هغې خونې ته لاړم چې مینډل او ژرتروتي وروستلي وه. افسر لیندن او ادینا مې هم هورې ولیدل. ادینا ته مې وویل، ته سره له همدې شېبې د CSI یوه ماموره یې، مبارک دې شه. له خوښۍ څخه یې ټوپونه وکړل. لیندن وپوښتل، اوس دې څه په نیت کې دي؟ ومې ویل، استراحت کوم، یوازې استراحت، وروسته به ګورو چې څه کېږي. د هغې ورځې غرمنۍ مو په ګډه د لندن په یو رستوران کې وخوړه. نږدې د ماسپښین 4 بجې مهال له لیندن او ادینا سره د لندن د هوایي ډګر خواته وخوځېدم. ادینا ناارامه ایسېده. زه هم د هغوی بیلتون ځورولم، خو څه مې له وسه پوره نه وه. ماموریت مې پای ته رسېدلی وه او اوس باید بېرته خپلې خواته تللی وای. تر الوتنې وړاندې لیندن وویل، رښتیا رامینه، هیر مې وه. تر الوتنې وړاندې لیندن وویل، رښتیا رامینه، هیر مې وه. ګاربو هم ونیول شوه. ومې ویل، نور کوم څوک نه دی پاتې؟ کله چې بیرته بانکوک ته لاړې د هغو 3 تنو حال راته ولیکه، البته که دې اجازه درلوده. د خدای پامانۍ وخت را ورسېده. د لیندن لاس مې ونیوه. ادینا ته ورنږدې شوم. هغې مې پر غاړه لاسونه راتاو کړل. تندی یې زما له تندي سره وجنګاوه. اننګي له اوښکو ډک وه. د زړه په ژورو کې مې له هغې سره یوه څپانده مینه حس کړه. په ډېره چټکۍ مې خپله بسته واخیسته او د الوتکې په زینو کې وختلم. نور مې تر شا هم ونه کتل، ځکه زه هم ناارامه وم. د مانش سمندر له پاسه د الوتکې د تېرېدو پر مهال لمر یوه خاموشه سندره زمزمه کوله. سرې رڼا یې د اسمان پر لمن خپرې وریځې ځلولې. سترګې مې د هسک او وریځو پر یوې پراخۍ وګنډل شوې. هغه مهال مې د ادینا له ژړا ډکې سترګې لیدلې چې د اوښکو څاڅکي یې پر اننګول غړېدل او د مینې تودوخې زما په وجود کې منډې وهلې. پای. د 4 نفر پولیسي ناول درنو مینوالو، هیله دا ده چې ستاسې دغه ناول په پوره معنا خوښ شوی وي او پوره خوند مو ورڅخه اخیستی وي.
که د ناول په منځ کې کومه غلطي راڅخه شوې وي د هغې درڅخه بخښنه غواړم. بیا چې زه رحمت الله همت د یو نوي ناول سره ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې ښه وختونه او خوشحاله